رویټرز خبري اژانس د نجونو د زده کړو په اړه د افغان حکومت له لوري ښه خبرونه پر لاره دي. رویټرز خبري اژانس د خپلو معتبرو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د نجونو د زده کړو په اړه د افغان حکومت له لوري ښه خبرونه پر لاره دي. راپور کې د یو لوړپوړي حکومتي چارواکي په حواله ویل شوي چې په دې برخه کې پام وړ پرمختګونه شوي دي او ډیر ژر به ښه خبرونه ورکړل شي. مکاتب ما در سطح مزار شریف خیلی خوشحال هستیم و امیدوار هستیم که 33 ولایت دیگه هم که در سطح کشور وجود دارن انشاءالله به زودی مکاتبشان. رویټرز د پوهنې وزارت د یو بل چارواکي وحید الله هاشمي له قوله ویلي چې هیڅ کله د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د نجونو د زده کړو سره مخالفت نه لري او دوی هم د نجونو زده کړو ته درناوی لري. مکتب برای شاگردان باز است. همه روزه شاگردان از صنف اول تا صنف دوم و مکتب حاضر هستند و لیکن کدام مشکل تا فعلا در مکتب دیده نشده. شاگردان هاشمي د خپلو خبرو پر دوام په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په دې برخه کې مالي مرستې وکړي تر څو نوی حکومت په شفاف ډول د نجونو زده کړو ته ماحول جوړ کړل شي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.